سلام علیکم دوستانو، بیا هم راغلاست. زموږ یو نوی خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ دوستانو، که په مسافرت کې یاستئ که په وطن کې یاستئ دوستانو. دا هم بیا راغلم ستاسو د ډېرې سوالونو ځوابونو سره دوستانو. ډېر دوستان چې په فرانسې هیواد کې یا په بلجیک هیواد کې یا هم په المان هر چېرته چې اوسېږي، خو خاص کر د فرانسې ډېر سوالونه راغلي وو دوستانو چې موږ څنګه کولی شو چې خپل تعلیمات تحصیل په فرانسې یا اروپایي هیوادونو کې مخ ته یوسو، یعنې کوم ځای کې چې موږ پرېښی د افغانستان کې. یا څه رقم کولی شو چې یو فارمسیون پیدا کړو، خپل هغه مسلک مخ ته ویسو او د هغې طریق نه یو کاروبار ځان ته جوړ کړو دوستانو. نن زه تاسو ته دغه سوالونو په کل کې ځواب درکوم دوستانو، تاسو ورته غوږ شئ دوستانو. خو د دې دپاره تاسو چې همیشه زما ویډیوګانې تاسو درشي، ستاسو سوالونو ته ځواب شي دوستانو، زما چینل سبسکرایب کړئ او نور سره هم شریک کړئ دوستانو، شیر یې کړئ دوستانو، تر څو په دغه کار کې تاسو ما سره مرسته وکړئ دوستانو. هر هغه مهاجر چې افغان وي د هر هیواد وي، هغه که چېرته په اروپایي هیواد کې، فرانسې هیواد کې دلته راځي نو دوستانو، اول کوم شی چې هلته شرط د دوستانو ژبه ده. خو په تحصیل په بخش کې تاسو کولی شئ چې په ځینې پوهنتونونو کې تاسو په انګلیسي ژبه هم تحصیل وکړئ، څه مشکل نشته، خو بیا هم ژبه شرط ده دوستانو چې په دې هیواد کې اوسېږي، ځکه عام وګړي بیا په انګلیسي تاسو سره خبرې نه کوي دوستانو. په فرانسې هیواد کې که تاسو غواړئ کوم فارمسیون وکړئ دوستانو، نو ادو لپاره ادو پورې د فرانسې ژبې زده کړه شرط دوستانو. اوس د ادو موږ څنګه پیدا کولی شو؟ پورې خو تاسو د اوفي مکتبونو کې د دولت د خوا نه تاسو اجباري ډول وایي. ادو دوستانو تاسو څنګه پیدا کولی شئ دوستانو؟ زه تاسو ته ځینې سازمانونه وایم دوستانو، تاسو به ګوګل کې سرچ کوئ چې یو غتا ده، پافوق ده دوستانو، سیف پی پی ا ده، دغه سازمانونه دوستانو یا وړیا سیستم هم لري او د فیس ورکولو په سیستم کې تاسو کولی شئ چې پیسې ورکړئ او ژبه زده کړئ. فارمسیون دپاره دغسې دوستانو. او تاسو فارمسیونونه څنګه پیدا کولی شئ؟ یعنې خپل کس دپاره دوستانو تاسو پلوا اکاونټ ځان ته جوړ کړئ، هلته سرچ کوئ دوستانو، ګوګل کې سرچ کوئ، افپا ته لاړ شئ، دغه خپل کونسیان مشاورینو سره خبرو کې تاسو به فارمسیون پیدا کړئ، خپل فارمسیون به مخصوص. د فارمسیون پیدا کول لار همدغه ده دوستانو. ډېرې دوستانو دغه سوال کړی، همدغه یې لاره ده. او بل دوستانو که چېرته غواړئ تاسو تحصیل وکړئ یا پوهنتون ووایي دوستانو، په دې هیواد کې تاسو دپاره شرط ده چې تاسو ډېر جګه نیوو د ژبې زده کړې ولرئ دوستانو، حتی د بدون هم جګه دوستانو. او یا هم تاسو د ټي سی اف امتحان ورکړی وي. ټي سی اف امتحان چې شته چې راتلونکي ویډیوګانې کې به زه تاسو ته ټي سی اف تشریح کوم چې ټي سی اف څه رقم امتحان ده او څه رقم ورکول کېږي. د فرانسې نه بهر خلک چې کوم خلک اوسېږي هغه دا امتحان څنګه ورکړي چې غواړي فرانسې ته راشي دوستانو. ټي سی اف امتحان د نشنلټي لپاره خلک ورکوي، د پوهنتون د ادامې لپاره خلک ورکوي. هغه دوستان چې لکه په فرانسې نه بهر اوسېږي غواړي چې فرانسې ته دننه شي، نو کولی شي ټي سی اف امتحان ورکړي، کولی شي چې د ویزې چانس پیدا کړي دوستانو. په فرانسې هیواد کې د فارمسیون او د تحصیل لارې چارې همدغسې دوستانو چې تاسو به مخ ته ویسئ. خو په دې فارمسیون په بخش کې دوستانو زه تاسو ته لږ نور هم وضاحت درکوم دوستانو. ګورئ دوستانو، ځینې فارمسیونونه دي چې ادو دپاره ضرورت لري، خو ځینې دي ادونه ډېر جګ دي دوستانو. که تاسو د برق فارمسیون ته وګورئ، که چېرته تاسو اتمیشنې برق فارمسیون کوئ دوستانو، خو تاسو ادو دپاره نیمو ژبه ولرئ ډېره ښه ده. که چېرته تاسو غواړئ چې غټ ډیپلوم یعنې 2 کلن ډیپلوم، 3 کلن ډیپلوم پکې واخلئ، نو تاسو دپاره ډېره ضرورت ده چې بیا پورې دوستانو بیا ژبه پاس کړئ. حالانکې ژبه په فرانسه کې بیا چې ده د نشنلټي اخیستلو معیار هم ده چې څوک بیا پاس کړي، نو هغه کولی شي نشنلټي لپاره هم ګمان وکړي دوستانو. یعنې په کل کې دغه سوالونه وو دوستانو چې تاسو ما نه کړي وو په کومنټونو کې، په شخصي مسیجونو کې، چې موږ څنګه کولی شو په فرانسې کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړو. کله چې ژبه زده کړه یا فارمسیون مو وکړو، یا څوک غواړي چې پوهنتون ته ادامه ورکړي دوستانو، پوهنتون ادامه ورکول دپاره تاسو باید یو پوهنتون کې ثبت نام وکړئ. دلته فرانسې کې د بورس سیستم هم شته چې وړیا توګه، او د پیسو چې تاسو پیسې ورکړئ دغسې هم شته دوستانو. او داسې پوهنتونونه دي دوستانو چې تاسو کولی شئ هفته کې یو ورځ 2 ورځ لاړ شئ، نور کار وکړئ، یا نیم ورځ لاړ شئ، نور کار وکړئ دوستانو. یعنې داسې نه ده چې تاسو ټوله ورځ خپل ځان ورته وقف کړئ او خپل د شخصي کاروبار څخه یعنې د خپل درآمد څخه پاتې شئ دوستانو. داسې نه ده دوستانو. په هر ښار کې چې اوسېږي هلته پوهنتونونه شته، تاسو لاړ شئ، د هغې مشاورینو سره خبرې وکړئ، هغه به تاسو ته لارې چارې وښیي، کوم پوهنځي دپاره چې تاسو غواړئ ادامه ورکړئ، د هماغه معیار په شکل به تاسو اماده کوئ او تاسو به هلته لاړ شئ، څه وکړئ، درس به ووایي. دوستانو، هغه دوستان چې غواړي چې د پوهنتونونو ماحول سره آشنا شي، نو په فرانسې کې یو بل سیستم هم شته. تاسو کولی شئ چې اورېدونکی شئ، یعنې تاسو د پوهنتون کوم رشته کې چې خوښېږي هغه رشته کې به ځئ، تاسو غوښتنه کوئ چې زه غواړم صرف د آخر په صف کې کښېنم او صرف واورم چې تاسو څه شی وایي. درس کې اشتراک کولی شئ، امتحان کې اشتراک کولی شئ، سوال جواب کولی شئ.
یعنی تاسو کوی ته د 3 کلاس د سیونیسي تاسو ژبې لپاره دا چې تاسو هغه کوم ډار چې په ځل کې د چوالال ته ډیره سختي هغه تاسو نور کیږي تاسو کولای شئ چې په پانتون ته ادامه ورکړئ که چې ته ماستری لپاره ځئ نو د لیسانس بخش دا کار وکړئ او که چې د لیسانس د بخش ځئ نو دا غي نخکته صنفونو کې دا کار وکړئ چې تو ترسو هغه پاسري صنفونو لپاره تاسو آماده شئ او ډیر زړور شئ او لاړ شئ پانتونو لپاره ثبت نام وکړئ دوستانو دا یو نوې ویډیو چې ما تاسو لپاره عمومي معلومات درکړم دوستانو که تاسو ډیر جزئیات سره پوښتنې غواړئ دوستانو ما ته په انستګرام کې مسیج وکړئ زه به تاسو ته ځواب کوم دوستانو یعنی په کل کې دغه تاسو د سوالونو ځواب دوستانو مننه دوستانو خال آباد اوسئ د چینل سبسکرایب او هیر نشئ دوستانو کله چې سبسکرایب کوئ دغه زنګ علامه وهئ چې دا نور ویډیوګانې تاسو ته درشي مننه دوستانو ښه وخت ولرئ